السلام علیکم او فخیر راغلی once again welcome to the class په نننی کلاس کې به مونږ خبره اتره کوو د امازون ریوینیو کالکولیټر په باره کې چې امازون FBA ریوینیو کالکولیټر څه څیز دی او په دې باندې مونږه څه کار کولی شو. ګوره کله چې هم تاسو یو پروډکټ اخلی صحیح ده د سپلایر نه اخلی د ډسټریبیوټر نه اخلی صحیح ده او تاسو غواړئ چې هغه پروډکټ په امازون کې سیل کړئ نو دا اخیستونه مخکې تاسو څه کوئ په هغې باندې حساب کتاب کوئ چې په دې پروډکټ کې زما سره منافع شته که نشته دی. نو چې تاسو دا معلوموئ چې زما سره په دې پروډکټ کې منافع شته که نشته دی د هغې دپاره به تاسو څه یوز کوئ تاسو به یوز کوئ امازون FBA ریوینیو کالکولیټر به د دې دپاره یوز کوئ صحیح ده. په هغې به تاسو ته د هر څیز حساب پته لګي چې په دې باندې د امازون چارجز څومره دي صحیح ده. په دې کې مونږ ته منافع څومره پاتې کیږي زمونږ پرافټ په دې کې څومره دی د دې ټولو خبرو اترو به مونږ ته پته لګي په امازون FBA ریوینیو کالکولیټر کې. نو امازون FBA ریوینیو کالکولیټر څنګه ورکوي څنګه کار کوي راځئ چې هغه زده کړو. را به شو مونږ امازون FBA ریوینیو کالکولیټر به سرچ کو صحیح ده په نیو ټیب کې نیو ټیب به واخلو دلته کې به مونږ سرچ کو امازون FBA ریوینیو کالکولیټر دا به مونږ سرچ کو چې دا کله مونږ سرچ کو زمونږ سره دا یو URL چې کوم دی یا دا چې کوم ټایټل دی په دې باندې به مونږ کلیک کو صحیح ده. چې کله مونږ په دې ټایټل باندې کلیک کو کنټینیو ایز ا ګیسټ به کو مونږ د میلمستیا په خاطر دلته کې راځو نو بس کنټینیو ایز ا ګیسټ به کو. اوس به دلته کې د هغه پروډکټ SN نمبر مونږ انټر کوو کوم پروډکټ چې مونږ اخیستل غواړو او کوم پروډکټ چې مونږ خرڅول غواړو. فار ایگزامپل هغه هر یو پروډکټ کیدای شي زه په دې کې رینډملی یو پروډکټ چې دی هغه راچوتم. فار ایگزامپل دا پروډکټ چې دی دا زه اخیستل غواړم او خرڅوم نو دا به څنګه کوم د دې SN نمبر چې کوم دی هغه به زه سمپلی کاپی کم SN نمبر امازون سټینډرډ آیډنټیفیکیشن نمبر تاسو د دې نه هم کاپی کولی شئ یا چې په دې پروډکټ باندې کله تاسو کلیک کوئ صحیح ده چې په پروډکټ باندې تاسو کلیک کوئ نو تاسو به دې پروډکټ ته لاړ شئ او د دې پروډکټ د URL نه مطلب د دې پروډکټ د لینک نه هم تاسو د دې SN نمبر کاپی کولی شئ. فار ایگزامپل دا زمونږ سره د دې پروډکټ لینک دی که نه نو په دې پروډکټ به مونږ کلیک کو د دې په دې لینک کو دلته کې زمونږ سره دا SN نمبر دی دا به مونږ سمپلی کاپی کو په کنټرول C سره او دلته کې به پیسټ کو په کنټرول V سره او سرچ به وو چې کله مونږ په دې سرچ کو نو زمونږ سره به د دې پروډکټ ډیټیلز راشي. د دې پروډکټ فیس زمونږ سره څومره دی هغه هم مونږ ته دلته کې شو کیږي فیس سټرکچر صحیح ده چې مطلب دا په څو باندې خرڅیږي کرنټلی په $30.46 باندې دا زمونږ سره سیل کیږي نو بالکل دلته کې ولته کې پرایس زمونږ سره بالکل سیم دی صحیح ده. اوس چې کله مونږ دا اخلو په دې حساب کتاب کوو په امازون ریوینیو کالکولیټر باندې هغه به مونږ څنګه کوو. ګوره دلته کې چې کله تاسو حساب کتاب کوئ که نه دا زمونږ سره ریفرل فیس دی فیکس کلوزینګ فیس دی ویریبل کلوزینګ فیس دی صحیح ده ډیجیټل سرویسز فیس دی دا مختلف فیس دی زمونږ سره خو زمونږ سره کار چې کوم دی هغه د ریفرل فیس دی زمونږ نه ریفرل فیس دا چارج کیږي صحیح ده امازون فیس هم زمونږ نه چارج کیږي. اوس دا پروډکټ چې دی دا زمونږ سره خرڅیږي په امازون مارکیټ پلیس کې په $30.46 باندې خو په دې کې نیټ پرافټ زمونږ سره څومره دی هغه دی زمونږ سره $13 دا به تیزه لرې کم دا 11 زمونږ سره $13.66 چې دی په دې کې ټوټل منافع ده. نو اوس به مونږ د دې څنګه معلومات کوو چې یاره دا پروډکټ چې دی دا زمونږ دپاره پراپټیبل دی که نه دی پراپټیبل. ایوریج انوینټري یونټ سټور دا ایوریج انوینټري یونټ سټور نه دی دلته کې چې زمونږ سره دا لیکلی دي په دې کې به مونږ ایوریج یونټ چې دی هغه به انټر کو چې مونږ څومره یونټ د سپلایر نه یا د ډسټریبیوټر نه یا علی بابا نه اخیستل غواړو. فار ایگزامپل زه د دې پروډکټ چې دی دا پروډکټ اخلم 50 پیسز صحیح ده یا 20 پیسز. فار ایگزامپل 50 پیسز زه د دې پروډکټ اخلم صحیح ده نو زه به هغه دلته کې انټر کم. Average inventory unit store 50 دا به زه انټر کم.
بیا estimate monthly unit sold دا به زمونږ نه د میاشتې څومره خرڅېږي دا پروډکټ. نو زه به راشم د دې پروډکټ رینکینګ دا به چیک کړمه چې د دې پروډکټ رینکینګ زمونږ سره څومره دی. نو که تاسو دا پروډکټ وګورئ دا زمونږ سره 50K پلس باټ ان فاست منث یعنی 50,000 پلس زمونږ سره دا پروډکټ خرڅېږي په تیر شوې میاشت کې. نو زه به دلته کې ولیکم چې زما نه به منتلی چې دی دا پروډکټ چې دی دا 50 یونټ چې دی سیل کېږي خرڅېږي به. نو دلته کې زمونږ سره به د دې هم چارجز راشي $0.33 فیس به زمونږ سره د سټوریج کاسټ هم مونږ ته معلوم شي. صحیح ده؟ ښه اوس دا پروډکټ چې دی دا زمونږ سره میلاو شوی مونږ ته په څو دی. صحیح ده؟ د هغې به مونږ څه کوو سیټ اپ به کوو چې دا پروډکټ مونږ ته آخر میلاو شوی په څو باندې دی. نو هغه به اوس مونږه انټر کوو دلته کې. دا پروډکټ مونږ ته په څو باندې میلاو شوی دی. اب مونږ راشو دلته کې چېرته کې کاسټ آف ګاډز ته. دلته کې به مونږ راشو فار ایگزامپل دا مونږ ته په $10 باندې دا میلاو شوی دی دا پروډکټ. نو په دې کې به زمونږ ټوټل پروفیټ چې دی هغه څومره وي. په دې کې به زمونږ ټوټل پروفیټ چې دی $3.34 چې دی هغه به پکې زمونږ پوره منافع وي. زمونږ چې کوم دی نیټ مارجن چې دی هغه $10.95 دی. نو کله چې هم تاسو یو پروډکټ سلیکټ کوئ ګورئ به چې په هغې کې کم از کم مینیمم ROI چې ده هغه د 30% نه چې دی اباو وي. صحیح ده؟ د 30% نه کمه نه وي. نو دا زمونږ سره 10% ته نو مونږ به د دې پروډکټ نه بیا قلاریږو. ښه اوس به مونږ دلته کې انټر کړو 50 یونټ چې 50 یونټ زمونږ نه سیل شي نو زمونږ به ټوټل منافع څومره وشي یا به مونږ ته ټوټل پروفیټ په دې پروډکټ کې څومره وشي. $166.79 به زمونږ سره په دې پروډکټ کې منافع پاتې کیږي. نو چې کله هم تاسو یو پروډکټ اخلئ د سپلایر نه د ډسټریبیوټر نه د هولسیلر نه د هر چا نه تاسو یو پروډکټ اخلئ نو په هغې به د مخکې نه حساب کتاب کوئ کالکولیشن به پې کوئ حساب کتاب به پې کوئ چې په دې پروډکټ کې زمونږ سره منافع شته که نه. نو چې په یو پروډکټ کې زمونږ سره منافع وي هغې پروډکټ ته به مونږ ځو. خو چې په یو پروډکټ کې زمونږ سره منافع نه وي نو د هغې پروډکټ نه به مونږ قلاریږو او ځان دپاره به یو بل بیسټ پروډکټ چې دی هغه فایند کوو. صحیح ده؟ نو دا زمونږ نننی کلاس که ستاسو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ د ملګرو سره شیر کړئ د حوصله افزایۍ دپاره ښکلی شانتي کمنټ وکړئ د چینل د ګروت دپاره زمونږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. So bye bye for now. We will meet inshallah in the next video. Allah Faman.